الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیلې قدرمن لیدونکو، هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. درنو لیدونکو، تاسو ته ښه راغلاست وایو د فوتوشاپ دغه مجموعه درسونو ته. په تېر درسونو کې موږ او تاسو د کرپ په آپشن باندې بحث وکړی او د لیرونو یا هم د ټکسونو ځای په ځای کول یا هم د تصاویرو ځای په ځای کول په ټکس کې. په ننني درس کې غواړم د لیر ماسک په واسطه یا د لیر ماسک په هکله تاسو سره خبرې وکړم. موږ او تاسو په تېرو پروژو کې یا هم په تېرو درسونو کې د دغې تصویر او د دغې تصویر له ترکیب څخه چې دغه تصویر مو کرپ کړی و یا هم قطع کړی مو او بیا هم په دې کې ځای په ځای کړی و. نن ورځ راځو د لیر ماسک په واسطه په دې باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو دغه تصاویر یو بل سره ځای په ځای کړو. دغه تصویر اخلم، د کنټرول علامه یا کنټرول بټنه هم ورسره نیسم، دغه تصویر او دغه څلور تصویرونه زه غواړم اوپن کړم او د دغې څلورو تصاویرو د ترکیب څخه به د لیر ماسک په واسطه یو بل تصویر جوړ کړو. مثلا قدرمن لیدونکو، راځم دغه تصویر زه د کویک سلیکشن ټول په واسطه یا الیپټیکل مارکر ټول په واسطه شفت بټنه نیسم او دغسې یو دایره زه ځای په ځای کوم او د موف په واسطه کوښښ کوم دا اجازه راکړي کنټرول زد په واسطه. اوس راځو همدغه قدرمن لیدونکو د دغې علامې په واسطه چې تاسو ګورئ اډ ماسک لیکل شوی پکې. اډ ماسک باندې چې زه کلیک وکړم په ډایلکټ شکل سره دغسې موږ او تاسو دغه تصویر بدلیږي او اوس کولی شو د موف په واسطه د ویسو نورو تصاویرو کې دغه تصویر کې ځای په ځای کړو. تاسو وګورئ د دغې اډ ماسک په واسطه یا هم د لیر ماسک توپیر له نورو سره په دې کې د قدرمن لیدونکو چې نور تصاویر که چیرې موږ او تاسو هغه تېر تصویر چې موږ او تاسو کرپ کړی و په هغه کې زموږ او ستاسو ټول تصویر حذف کېده یا نورې برخې لرې کېده ته. ولې په دې لیر ماسک کې موږ او تاسو یو ګټه کوو چې زموږ او ستاسو په هماغه تصویر کې یا په هماغه ماسک کې یو بل لیر ایجادیږي چې د ده په واسطه بیا موږ او تاسو کولی شو خپل تصویر په راتلونکي کې که چیرې غواړو پکې کم تغییر راوړو د دې په واسطه کولی شو. اوس زه راځم دلته که چیرې زه لاړ شم په همدغه لیر باندې زه کلیک وکړم، اجازه راکړئ زه دا انتخاب کړم او په ډیسیبل لیر ماسک تاسو وګورئ زموږ او ستاسو تصویر بیرته خپله عادي حالت ته راځي او په دې باندې یو چلیپا رامنځته کېږي. زموږ او ستاسو تصویر بیخي خراب شوی نه یا کوم ستونزه ورته نه واقع کېږي. که چیرې بیرته لاړ شم انیبل لیر ماسک ځای په ځای کېږي. یو موضوع بل موږ او تاسو ته دغسې لاسرسی هم راکوي. مثلا که چیرې زه دغلته دغه لیر ماسک کوم او راشم دغې کې تغییر راوړم، تاسو وګورئ ځای په ځای تغییرات پکې رامنځته کېږي. خو که چیرې زه د دې په دې اړخ کې چې دغه کوم قلف ده که چیرې په دې باندې اوسم، تاسو وګورئ موږ تاسو کولی شئ ټول اړخ، خو که چیرې زه د لیر انتخاب کړم او دغه قلف یې ترې لرې کړم، تاسو وګورئ زموږ او ستاسو هغه جسم په خپل حالت کې قرار نیسي او نورو اړخونو ته یې بدلولی را بدلولی شو. دا موږ او تاسو سره د لیر ماسک له یو له ګټو څخه ده. دلته راځو د پراپرټیز څخه، اجازه راکړئ زه لیر انتخاب کوم، مخکینی لیر د پراپرټیز څخه تاسو دلته وګورئ فیډر موږ لرو، لږ څه شدت به ورته ورکړو تر څو لږ څه ښه ښکاره شي، طبیعي ښکاره شي. ډنسیټي یې هم لږ څه که چیرې کم شي ښه ده او نور آپشنونه هم لري چې سلیکټ ان ماسک، نور موضوعات او کالر چینج. په دې کې انشاءالله په راتلونکي درسونو کې بحث کوو. نو موږ تاسو کولی شو د لیر ماسک څخه چې دغه علامه ده د افیکس خوا کې دغه علامه چې تاسو وګورئ اډ ماسک، موږ کولی شو د دې څخه په استفاده وکړو. راځو دغه تصویر هم موږ تاسو غواړو چې څه کړو قدرمن لیدونکو ځای په ځای کړو. نو د کویک سلیکشن ټول په واسطه زه راځم دا انتخابوم، دا ټول جسم ما انتخاب کړ. اوس راځم دا هم ماسک کومه، اډ ماسک باندې چې کلیک وکړم دغسې ماسک کېږي او د موف په واسطه زه دا موف کومه، غواړم چې دغې برخې ته یې ویسم، دغلته به یې ځای په ځای کړو. دغه تصویر ما ځای په ځای کړ. کولی شو د باندې هم که چیرې ډیسیبل لیر ماسک باندې ووهم، تاسو وګورئ زموږ او ستاسو تصویر بیرته خپل عادي حالت ته راځي او که چیرې وغواړم چې تغییر و تبدیل کړم، ځایونه یې وینئ تغییر و تبدیل کېږي، کنټرول زد په واسطه خپل ځای ته یې راوړم.
او که چیرې بیرته دغې علامه باندې چې دغه فاصله کې یا خالي ځای کې زه یو کلیک وکړم دغه علامه ظاهر کیږي او بیرته له منځه ځي. او کولی شم چې بیرته د پراپرټیز په واسطه اجازه راکړئ لیر ته لاړ شم، د همدغه لیر انتخابوم، د فیډر په واسطه لږ څه فیډر کومی. تاسو وګورئ تغییرات پکې رامنځته کیږي، هر څومره چې تاسو غواړئ هغومره ځای په ځای کیږي. نو دا قدرمنو لیدونکو ته نن ورځې مبحث که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو تصویر کې تغییرات رامنځته نشي او ستاسو تصویر خراب نشي مګر تاسو هغه په یو بل تصویر کې ځای په ځای کړئ، نو تاسو کولی شئ چې د لیر ماسک څخه یا اډ ماسک په واسطه استفاده وکړئ او خپل تصویر ځای په ځای کړئ. په آخره کې له تاسو څخه قدرمنو لیدونکو هیله کیږي چې تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. خو یو څه چې باید یاد کړم، تاسو دغه تصاویر کولی شئ له ګوګل څخه مختلف ویب سایټونه شته چې تاسو یې سرچ کړئ، فری کالرز یا فری پکچرز په نامه ویب سایټونه کې که چیرې تاسو سرچ ورکړئ تاسو کولی شئ چې دغسې تصاویرو ته لاسرسی پیدا کړئ. ښه وخت ښه چارې.